السلام علیکم ملګرو، امید ساتم چې ښه به یې ټول ملګري د ژوند په ښو ساعتونو کې به امید ساتم چې تاسو به تر اوسه پورې د ویډیوګانو نه لږه ډېره زده کړه کړې. که چېرې تاسو هغه ویډیوګانې نه یې کتلي او په چینل باندې نوي یئ نو مهرباني وکئ اول هغه ویډیوګانې وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کئ او ویډیوګانې د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. نن به مونږ خبره کوو چې د یوټیوب چینل ویریفای کول ولې غواړي. چې دا ویریفای نشي نو په چینل باندې څه نقصان پرې باسي. یوه خبره شوه. دویمه دا خبره چې مونږ دا ویریفای نکو نو مونږ به خپل د چینل کم پوره ډیټیل چې دی هغه به بیا څنګه ګورو. نو نن مونږ خبره په دې کوو چې د یوټیوب چینل به ویریفای کول ولې غواړي او که چېرې دا مونږ ویریفای نه کړو نو بیا به مونږ خپل د چینل کم پوره ډیټیل چې دي چې مونږ ته د 24 غنټو یوټیوب کم پارټنر پروګرام چې دی د هغې نه مونږ ته ښوی کېږي چې ستاسو په 24 غنټو کې 5000 ویوز راغلي دي، 70 سبسکرایب راغلي دي، دومره کمنټس راغلي دي، دومره لایکس راغلي دي، دومره ډس لایکس راغلي دي. نو دې پته به مونږ ته څنګه لګي. نو مونږ له پکار ده چې مونږ خپل د یوټیوب چینل د جوړولو نه وروسته ډایرکټ ویریفای کړو. په دې کې نورې غټې خبرې دا دي تر څو چې تاسو خپل چینل نه وي ویریفای کړی، تاسو خپل په ویډیو لپاسه چې کم تصویر راځي لکه مثال په طور دا تصویر دا خلک د ویډیو نه وروسته جوړوي. ویډیو ایډیټینګ چې وشي دا په ویډیو چې کم لپاسه لګي دې ته تمنیل وایي. تاسو خپل په ویډیو کې دا تصویر نشئ لګولی تر څو چې ستاسو چینل ویریفای نه وي. یوه خبره پکې دا شوه. دویم مین پوینټ دا دی چې هر کله ستاسو د یوټیوب چینل ویریفای نه وي تاسو 15 یا د 12 منټو نه زیاته ویډیو نشئ اپلوډ کولی. دوه خبرې شوې. درېیمه دا خبره چې هر کله ستاسو د یوټیوب چینل ویریفای شوی نه وي نو ستاسو چې ټیم خو په تاسو پسې آلریډي حساب دی چې تاسو د کله نه د یوټیوب چینل کولاو کړی دی. مثال په طور که تاسو شپږ میاشتې پس ویریفای کوئ هم ویریفای کېدی شي خو تر هغه شپږو میاشتو پورې ستاسو د 15 منټو نه سیوا ویډیو یوټیوب والا نه مني. که چېرې تاسو 2 منټه 15 منټه 10 یا 12 منټه ویډیوګانې کوئ نو په هر حال هغه تاسو اپلوډ کولی شئ. که چېرې ستاسو ویډیو خاص انفارمیشن هغه که هر قسمه ویډیو وي خو چې د 15 منټو نه د ویریفیکیشن نه مخکې ویډیو تاسو اپلوډ کوئ ستاسو ویډیو یوټیوب نه قبلوي. نو څومره هم چې ملګري دي هغو ته زما دغه ریکویسټ دی چې خپل چینل زر تر زره ویریفای کوئ. د دې نه پس موږ چې کله خپل چینل ویریفای کو بیا به موږ ته هر کله چې مونږ په کروم کې خپل چینل کولاوو ډایرکټ یوټیوب کې به نه ګورو یا به په وائی ټي سټوډیو یا کلاسیکل سټوډیو یا بیټا سټوډیو نن سبا چې کومه چلیږي هغه وائی ټي سټوډیو د یوټیوب سټوډیو نو په هغه ایپس به بیا تاسو لا ډاونلوډ کول غواړي هغه کې بیا قسم دي نو په هغې باندې به انشاءالله په بله ویډیو کې بیا خبرې کوو. هر کله چې تاسو هغه بیا ډاونلوډ کړئ نو تاسو ته به ستاسو د چینل پوره ډیټیل ښکاریږي چې تاسو د جمعې په ورځ دا ویډیو ورکړې ده د دې نن مثال په طور درېیمه ورځ ده. په 3 ورځو کې تا ته د دې ویډیو نه 500 ویوز راغلي دي، 40 یا 13 یا هر څومره سبسکرایبر میلاو شوي دي. نو تاله پکار دی چې ستا په دې ویډیو او ویوز باندې په دې ویډیو سبسکرایبر او ویوز راغلي دي نو تاله پکار دی چې ته نورې داسې ښه ویډیوګانې وکړې لکه څنګه چې تا دا کړې ده.
نو تاسو له پکار دي چې خپل اقا ویډیو بیا چک کړئ چې مالا څه کول پکار دي مخې ته چې زه داسې نورې ویډیوګانې وکړم چې خپل چینل روان کړم. نو که د یوټیوب ویریفای کولو طریقه زده کوئ نو زموږ سره اوسئ، هغه درته په سکرین باندې ښیم. خو ملګرو زما چینل آلریډي دویم چینل چې کوم دی زما هغه هم آلریډي ویریفای شوی دی، خو زه بیا هم کوشش کوم چې تر کم حد پورې ما نه دوباره ویریفای غواړي، زه به تر هغې پورې تاسو ته طریقه ښایم. نو په هغې کې به تاسو مونږ ټولو نه غټه غلطي دا کوو چې ویریفای کولو دپاره د یوټیوب اپس ته ځو. دا زمونږه بنیادي غلطي ده. مونږ چې هر کله چینل ویریفای کوو هغه که د بل چا ملګري یا خپلي، نو مونږ له پکار دي چې مونږه په خپل موبایل یا کمپیوټر لیپټاپ کې کروم براوزر آن کو. هر کله چې مونږه کروم براوزر آن کو مونږ به هلته په ګوګل کې بیا سرچینګ کوو. لکه مثال په طور تاسو به هلته سرچ کوئ چې youtube.com یا www.youtube.com یا صرف یوټیوب هر یو به رالي. خو ما چې په کومه طریقه تاسو ته وښو نو یقینا چې تاسو به د هغې نه ډېر په ښه انداز سره پوه شئ. بیا به د هغې نه پس که چېرې ستاسو اکاونټ آلریډي په هغه پیج باندې اوپن وي نو ټیک ده، که چېرې نه اوپن تاسو به هغه اوپن کوئ او د سکرین ښي سیټ ته به تاسو له بره په ګوټ کې 3 ډاټ راشي، تاسو به هغه ډاټ کلیکس کوئ، تاسو ته به لاندې بیا راشي ډیسکټاپ. تاسو چې کله هغه کلیک کوئ ستاسو موبایل به د کمپیوټر لیپټاپ شکل ته واوړي. پوه شوئ؟ هر کله چې ستاسو موبایل هغه شکل ته واوړي نو ستاسو بیا په خپل هلته خپل د چینل پوره سیټینګ دی، هلته به تاسو ته بیا ووایي چې یور چینل او یوټیوب سټوډیو. تاسو به یوټیوب سټوډیو ووهئ نو هغه درته د سکرین د ریکارډینګ نه پوره په تفصیل سره ریکارډینګ کومه. که چېرې ځان پوهول غواړئ تر اخرې پورې زموږ سره اوسئ. ملګرو مونږ همیشه دپاره دا غلطي کوو چې هر کله مونږ د یوټیوب سیټینګ کوو یا ویریفای کوو نو زمونږ ټولو نه لویه غلطي دا ده چې مونږ هغه د یوټیوب په خپل اپس کې کولاوو. نو دا زمونږ ډېره غټه غلطي ده. مونږ له پکار دي چې مونږ لاړ شو کروم براوزر ته، هلته په ګوګل کې سرچ کو youtube.com. تاسو کته شئ مونږ youtube.com سرچ کو، د دې نه وس بره تاسو ته لږ وټ کې ښکاري مونږ له داسې یو لوګو راځي خپل د چینل، مونږ به دا آن کو. که چېرې ستاسو چینل نه یان تاسو دقلته دا ساین ان کوئ، مونږ خپل د چینل لوګو آن کړه، تاسو سره به داسې څه انټرفیس غوندې راشي. دې کې تاسو ته ډېر زیات سیټینګ ښکاري، تاسو ته ښایي چې وټ از نیو سټوډیو او کریټر انسایډر. بیا درته لږ وروسته ښایي چې چینل انالیټکس سمري ټاپ ویډیوز. دا چې کله ستاسو چینل روان شي په دې کې بس په خپله ستاسو انسې روانې شي. تاسو له پکار دي چې لاندې به دې ګوټ ته راشئ، دلته به 2 نښې، له پاسه چې کومه نښه د سیټینګ تاسو به هغه کلیک کوئ. هر کله چې تاسو هغه کلیک کوئ تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. تاسو به بیا دلته خپل د ملک نوم سلیکټ کوئ. دې کې د پوره دنیا چې څومره هم ملکونه دي د هر ملک نوم دی پکې. تاسو به پکې پاکستان سلیکټ کوئ. وروسته بیا چینل او جنرل دی، تاسو به په 2م نمبر باندې سیټینګ نه لاندې جنرل ووهئ، دا چینل ووهئ. تاسو چې کله چینل کلیک کوئ تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. تاسو به د دې نه پس بیا کلیک کوئ په فیوچر. یو منټ تاسو کتی شئ
زما دا موبایل لږ هینګ کېږي نو معمولي مسله ده پکې. تاسو دلته په 4 نمبر چې کوم سټیپ راځي فیچر ایلیجیبیلیټي تاسو به دا کلیک کوئ. دا ما دی کلیک کو د دې لاندې پس تاسو ته انیبل ښایي. دا به تاسو کلیک کوئ. د دې نه پس په لاندې تاسو ته یو آپشن راشي. هغې نه پس به تاسو ته وایي چې اکاونټ ویریفای. هلته به تاسو ته بیا 2 کرښې راشي. په یوې کې به یې لیکلي چې تاسو ته دا کوډ د میسج په ذریعه راشي او یا درته د ټلیفون په ذریعه. نو تاسو به ټیکس میسج ووایي د تاسو لیدی شئ. بیا به دقلته تاسو ته د 6 انچو یا د 15 انچو کوډ راځي. تاسو چې په کم نمبر باندې جیمیل جوړ کړی او د ویریفیکیشن کوډ به هغه سیم ته راځي. تاسو چې دلته کم نمبر ورکو نو تاسو به هغه کوډ دلته سرچ کوئ او ستاسو چینل به ویریفای شي. دا تاسو کتی شئ چې زما چینل آلریډي ویریفای دی. نو امید ساتم چې تاسو به تر دې پورې پوه شوي یئ. د دې نه پس که چېرې تاسو خپل چینل ته د 15 منټو نه سیوا ویډیو خیجول غواړئ تاسو خیجولی شئ. که چېرې تاسو خپل په ویډیو باندې تمنیل لګول غواړئ تاسو پې لګولی شئ. که چېرې تاسو خپل د ویډیو پوره ډیټیل کتل غواړئ هغه تاسو کتلی شئ. هغې دپاره به انشاءالله په بله ویډیو کې په تفصیل سره خبره کوو چې تاسو خپل د ویډیو ویوز، سبسکرایبر، واچ ټایم او دا هر څه تاسو څنګه کتی شئ. نو انشاءالله امید ساتم چې تاسو به دې ډېر څه زده کړي او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ویډیوګانې د ملګرو سره شیر کړئ. ملګرو امید ساتم چې تاسو به د دې ویریفیکیشن طریقې باندې پوه شوي یئ. که بیا هم کومو ملګرو ته مسئله نو بېشکه زما نمبر تاسو ته په سکرین باندې راځي. ما ته تاسو رابطه کولی شئ. دغه زما د واتساپ نمبر دی. تاسو پې ما ته کال کولی شئ او په کمنټس کې هم تپوس پوښتنه کولی شئ د اخلاقو په دایره کې دننه. نو په دغه اخري کم ټایم چې دغلته تاسو ته 2-3 سټیپه راشي چې خپل د ملک نوم سلیکټ کا. ما پکې پاکستان و تاسو مخې هغې نه پس بیا راځي انیبل او فیچر ایلیجیبیلیټي. تاسو به فیچر ایلیجیبیلیټي ووهئ. د هغې نه لاندې به بیا تاسو ته راځي چې اکاونټ ویریفیکیشن یا چینل ویریفیکیشن. تاسو به هلته بیا ستاسو د موبایل نمبر غواړي. هغه نمبر چې په کم باندې تاسو ته د سیکنډونو په حساب سره میسج راځي نو هغه کم میسج چې دی هغه به یا د 15 یا به د 6 هر کله چې دی پوه که تاسو ته چې هر کله هغه کوډ په موبایل راشي تاسو به هغه په دغه سپیس کې کاپي پیسټ کوئ او ور به یې کوئ. نو تاسو ته به په خپل آپشن راشي چې ستاسو چینل ویریفای شو. اوس تاسو 15 منټه ویډیو هم خیجولی شئ. خپل په ویډیو باندې تمنیل هم لګولی شئ او نور هم د دې سره ډېر سیټینګونه دي هغه به تاسو ته په خپله آن شي. نو انشاءالله چې تاسو پکې پوه شوي که بیا هم کومو ملګرو ته مسله یي زما نمبر په سکرین راځي رابطه کولی شئ او تر بلې ویډیو پورې اجازت راکوئ. په وی الله سپارم.